بسم الله الرحمن الرحیم. کډوالي هغه ننګونه چې له لسیزو راهیسې افغانانو سره لاس او ګریوان دي. له تیرو 2 کلونو په موده کې په پراخه کچه ځوان کدرونه تر ډیره پورې په هیواد کې د بیکارۍ له اړخه نورو بهرنیو هیوادونو ته کډوال سول چې ځینې هدف تر رسېدو وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکړی. ایران او پاکستان هغه هیوادونه چې په وروستیو کې د افغان کډوال سره ناوړه او غیر انساني چلند کوي. سلام، وخت مو په خیر. د کډوالي د مخنیوي لپاره څه ته اړتیا ده؟ ایران او پاکستان ولې د افغان کډوال څخه د فشار په توګه کار اخلي؟ سرپرست حکومت ته څه کول پکار دي چې د کډوالۍ مخنیوی وکړي؟ نن پر همدې موضوع د لیکوال او سیاسي شنونکي چې دی هم له هیواده لیرې ژوند کوي او کډوال دی، افغان سیک دیا سنگ انجان صاحب، په خیر راسئ. نن خبرې ته که په پیل کې دا راته ووایاست چې د کډوالۍ په برخه کې به نن بحث کوو، تاسو هم د هیواد څخه لیرې ژوند کوئ، له هیواد څخه لیرې بل هیواد ته د ژوند چارې څه ډول تیریږي؟ مننه. له ټولو نه وړاندې زه د ژوندون ټي وي ټولو قدرمنو لیدونکو، راډیو قدرمنو اورېدونکو ته، تاسو سید فرید احمد لطیفي صاحب، تخنیکي همکاران سبحان الله او محمد رسول عرفان صاحب ته او نورو ټولو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام، په خیر راسئ. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې د مهاجرت ژوند څه اشکال لري، واقعا چې همداسې دروند ژوند دی، همداسې سخت ژوند دی او په ډېرې سختۍ باندې تېرېږي. بدبختانه چې موږ د دې بدبختۍ سره مخامخ یو. فعلا هم دغه شرایط داسې نه دي آماده چې موږ بېرته خپل وطن ته د ما په شمول په زرګونو په لکونو کډوال چې د نړۍ په بېلو بېلو هېوادونو کې د مهاجرت ژوند ترسره کوي، هغه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نو هیله مو دا ده چې زر تر زره دغه شرایط سم شي او ټول کډوال خپل هیواد ته بیرته راشي او خپل ښکلی ژوند ترسره کړي په خپل هیواد کې. بلې، سرپرست حکومت باید څه ډول شرایط برابر کړي ښاغلی انجان په خپل هیواد کې چې تاسو تر څو بیرته راسئ خپل هیواد ته، ستاسو په شمول نور کډوال چې پاکستان ته تللي دي یا هم ایران ته تللي دي، هلته په دې وروستیو کې ډېر ظلم هم کېږي له دوی سره، څه باید وسي په کور دننه؟ سرپرست حکومت، اوسنی حکومت باید څه وکړي د کډوال لپاره؟ کډوال د دې کډوالۍ نوم چې دا ډېر بد نوم ده. هر څوک چې کډوال شولو پردی دی، هغه خپلېږي نه په هر ځای کې چې حتی که د یو کلي نه بل کلي ته لاړ شي هم پردی بلل کېږي. نو هر څوک چې په خپل کور، خپل کلي، خپل وطن کې وي، هغه ته د ننګ عزت ژوند مهیا وي. نو حکومت ته، سرپرست حکومت ته دا لازمه ده چې د کار زمینه هم برابره کړي، د امنیت، د مینې، د سولې، ورورولۍ زمینه رامنځته کړي، تر څو چې ټول خلک په دې باندې مطمئن شي چې هو کېدای شي موږ دلته ژوند کولی شو په خپل هېواد کې په ښه، په مینه، په محبت، په درناوي سره د موږ ژوند کېږي. نو خامخا به خلک بېرته راستنېدو ته زړه ښه کړي او خلک به بېرته راستانه شي. په پردیو هېوادونو کې که هر څومره اسانتیاوې لرو، خو بیا هم مهاجر یې، بیا هم پردی. نو د سرپرست حکومت نه دا هیله ده چې د افغانستان ټولو خلکو ته، نه یوازې مهاجرینو ته، بلکې هلته شته خلکو ته هم د کاروبار زمینه مساعده کړي، د ژوند زمینه مساعده کړي، د بدبختیو لړۍ چې دا پیل شوې ده د مهاجرت، دغه د دې مخه ونیول شي. چې د کار روزګار وي، خامخا به خلک راځي، امنیت وي، خامخا به خلک راځي، مینه وي، خامخا به خلک راځي. نو هیله ده چې ما پیغام دوی ورسېږي او دغه زمین د وخت زمینه، د کار زمینه خلکو ته برابره کړي، تر څو چې خلک بیرته زړه ښه کړي او خپل هېواد ته راستانه شي. بلې، ښاغلی سنګ، که تاسو دا هم راته ووایاست، وخت او حالاتو ته په کتو ځینې افغانان چې اوس کډوال سوي دي، ایران ته تللي یا پاکستان ته یا نورو هیوادونو ته ستاسو په شمول، ولې دوی د کډوالۍ اصول تر پښو لاندې کوي، پر افغانانو هلته ظلم کوي؟ څه کول پکار دي هغو هیوادو ته؟ داسې ده چې د بعضې هېوادونه چې دي، البته کډوالي یو د افغانستان لپاره نه ده چې افغان کډوال شوی وي، ټوله نړۍ کې د کډوالي سیستم جریان لري او ټوله نړۍ کډوال شوې ده، حتی هېواد ده د کډوالو نه جوړه شوې ده. نو دغه سلسله د پیړیو پیړۍ نه جاري ده او دغه دوام لري. البته خو خصوصا په ایران او پاکستان کې چې کوم ظلمونه د دولتي ارکانو طرف نه یا د خلکو لخوا نه کېږي، دا ډېر بد دی. البته دا ډېر ناروا دی، غیر انساني سلوک ده. ولې چې یو انسان هغه وخت کډوال کېږي یا مهاجر کېږي چې هغه په خپل کور کې کوم مجبوریت ولري،
د مجبوریت له وجې نه هغه ځي، یا به سیاسي شرایط ورته آماده نه وي، یا به اجتماعي شرایط ورته آماده نه وي، یا به اقتصادي پروبلم لري، خامخا څه مشکل به لري. نو کله چې یو هېواد ته د پناه وړي باید هغه درناوی وشي، باید هغه ته د هغه په مطابق د ژوند وسایلو ته برابر شي، هغه ته کار روزګار برابر شي، تر څو چې هغه خپل ژوند په مخ بوځي. مګر بدبختانه چې زموږ دواړه ګاونډي هېوادو کې دا برعکس ده او د کډوالو سره ډېر بد چلند کېږي. هیله دا ده چې د دواړه هېوادونه د انسانیت له نګاه نه باید د سیاسي اصولو له نګاه نه، د اجتماعي اصولو له نګاه نه دوی باید د کډوالو سره بد چلند ونه کړي او مینه محبت سره هلته دوی ته کار زمینه، د ژوند زمینه برابره کړي تر څو چې خپل ژوند ترسره کړي. بله ښاغلی سینګ، اوس مهال له افغانستان څخه ډیر مسلکي کادرونه کډوال سوي دي. که دا لړۍ دوام وکړي پر افغانستان به یې اغیزې څومره وي ستاسو په فکر؟ زه فکر کوم چې د یو شخص وتل هم ډیره لویه ضایعه ده، ځکه چې ډیرو لوړ تحصیلات درلودل، ماسټري، بي اے، ایم اے، حتی تر دکتورا او ډبل دکتورا پورې تحصیلونه یې کړي وو. نو کله چې هغه ځي خامخا خواریګاه رامنځته کېږي. د وطن هغه څه چې د وطن د پرمختیا لپاره وي، د وطن د جوړېدو لپاره وي، په هغه کې سرتګي رامنځته کېږي. وطن پرمختګ نشي کولی که یو تخنیکي مثلا یو جنریټور هم چې چلوي، که تخنیکي شخص نه وي هغه جنریټور چلول هم ناممکنه ده چې ورسره عام شخص یې وچلوي. نو د تخنیکي اشخاصو یا د افرادو وتل دا د هېواد په ګټه نه ده، البته د هېواد په ضرر ده. بله ښاغلی سینګ، ستاسو په شمول نور څونې افغان سیکان له افغانستان څخه تللي تاسو معلومات لرئ چې کډوال سوي دي؟ د بدبختانه چې کله د بدبختیو لړۍ د 1992 نه راپیل شوې ده په افغانستان کې، جنګونه دي او نفرتونه دي، له هغې نه شروع ده او د خلک وتو دي تر ننه پورې. په افغانستان کې صرف د ګوتو په شمار څو کسه پخوا کېږي، نور ټول هندوان سیکان بهر میشتي دي. نن په جرمني، آسټریا، استرالیا، امریکا، کاناډا، لندن او نورو اروپایي هېوادونو کې، هندوستان او همداسې شاید پاکستان کې هم وي، دغه هېوادونو ته کډوال شوي دي او اوس د ګوتو په شمار څو کسه پاتې. بله ښاغلی سینګ، را به سو دې ته چې 2 کاله کېږي څه کم زیات اوسنی سرپرست حکومت د افغانستان اسلامي امارت پر هېواد واکمن سوی، لږ به سیاسي اړخ ته هم ولاړ سو. د دوی د حکومتولۍ چارې تاسو څنګه ارزوئ؟ تاسو مخکې افغانستان کې واست، اوس چې تاسو بهر کې یاست د هغه ځای څخه تاسو اوسنۍ چارې څنګه ارزوئ د تېرو حکومتونو په پرتله؟ حکومت البته زه د خپل نظر نګاه نه دا وایم چې دولت چې ده، دولت باید یو سیستم ولري. دولت کې په ارګانونو کې هغه اشخاص او افراد باید وټاکل شي چې هغوی د دې ظرفیت ولري، هغه کارونه په مخ کې وړل شي. نن موږ ګورو چې په هر اداره کې خاص اشخاص د دوی چې دي هغه ټاکل شوي دي چې شاید دا ظرفیت ونه لري چې هغه اداره مخ ته یوړل شي. نو د دې له وجې نه ډېرې کمۍ او کستۍ او مشکلات رامنځته کېږي چې خلک هم ورسره لاس او ګرېوان دي او خپله حکومت هم ورسره لاس او ګرېوان ده. او دا لړۍ که دوام ولري دا به نور هم مشکلات راپېږي. دا مشکلات به کموي نه بلکې زیاتېږي ورځ په ورځ. بله د دې لپاره اقدامات. بله ښاغلی سینګ، که چیرې اوسنی حکومت په اوسني امنیت کې تر پخوا چې امنیت راغلی افغانستان کې تاسو به هم وینئ، نو که چیرې ځوان کادرونو ته په دې حکومتي اډانه کې ځای ورکول سي، فکر کوئ چې د اوسني حکومت بدیل به وي د نورو حکومتونو په پرتله په دې څو لسیزو کې؟ خامخا به وي، ځکه چې امنیت د ټولو نه مهم ده، د ژوند لپاره، د کار لپاره، د هر څه لپاره امنیت اول شرط ده. نو چې چېرته امنیت هېواد ته راغلی ده دا د مبارکۍ خبره ده، د مننې وړ ده، لیکن د کار زمینه هم ورته ضروري ده. په خپلو مربوطه ادارو کې چې کوم مسلک لري په هغه مسلک کې باید همغه ځوان ته یا همغه قدر ته باید ځای ورکړل شي تر څو هغه خپل کار او خپل مسؤلیت په صادقانه او په مثبت شکل ترسره کړي. او په دې کې به د وطن د آبادۍ ډېر لوی راز وي او دغه وطن به ډېر زر آبادۍ سره مخامخ شي. هر چېرته چې صادق خلک موجود وي او مسلکي خلک موجود وي، هر اداره کې هغه اداره خامخا پرمختګ کوي. نن موږ نړۍ کې ګورو چې خلک د اسمان چکر وهي، سپوږمۍ ته خیږي او نورو ستورو ته خیږي. نو دا څه ده؟ د علم برکت ده. که علم وي، مسلکي اشخاص وي، مسلکي ادارې وي، خامخا پرمختګ شته. دې ته باید پاملرنه وشي.
بلې ښاغلی سینګ تاسو ویل چې ټکنالوژي په اوس سره کې ډېر پرمخ تللی ده دلته دغه د زده کړو مسله یو بله موضوع د افغانستان کې ستاسو په شمول ډیری افغانان په همدې خاطر کډوال سوي دي چې موږ پوښتلي دي چې موږ غواړو چې خپلو اولادونو یا نجونو ته تعلیم زمینه په نورو هیوادو کې برابر کړو چې دلته د زده کړو مخنیوی کیږي اسلامي امارت وایي چې د یو چوکاټ تر جوړولو به نجونې وکولی سي زده کړو ته ولاړې سي په اوسني عصر کې د نجونو تعلیم څومره تاثیر لرونکی دی څومره اغیزې لري څومره ته مهم ګڼئ د یو لیکوال په صفت که راته ووایاستئ څنګه چې تاسو د پوښتنه وکړله چې د تعلیم په هکله باندې د تعلیم اهمیت دا یوازې نارینه‌و لپاره نه ده خاصتا تاسو اشاره وکړله د نجونو تعلیم ته زه فکر کوم که چېرته یوه ښځه تعلیم یافته وي هغه ټوله کورنۍ بختوره چې هغه ټوله کورنۍ ډېر لوړ حد ته بولی شي او که چېرته نارینه باسواده وي فکر کوم چې په خپله شخص ته په خپله پرمختګ وکړي نور چاته پرمختګ نشي ورکولی ولې علت یې دا ده چې مور هغه اولاد چې د اولاد لپاره لومړنی ښوونځی ده موږ هر څه چې زده کړي دي د مور په غېږه کې مو زده کړي دي مور را زده کړي دي لومړنی ښوونځی مور ده نو کله چې مور باسواده شوله خامخا موږ ډېر پرمختګ کوو موږ سواد لاسته راوړو او چېرته که د نجونو ښوونځي بند نه وي پوهنتون بند نه وي نور مخنیوی ورته ونه شي نو نجونې هم نن له چا نه کمې نه دي نن په تېرو کې هم موږ لیدلي دي چې نجونې ډېر لوړ مقامونو ته رسېدلي دي په ټوله نړۍ کې یعنې که مثال یې موږ په خپل هېواد کې ووایو هم موږ پیلوټ هم درلودلی ډاکټر انجینیر چې د 19 طبقې نه وي په هر ارګان کې حتی د وزارت په سر وي همداسې که مثلا په نورو هېوادو کې موږ وګورو کلپنا چاوله چې د هندوستان یوه فضانورده وه فضا ته لاړله همداسې په نورو هېوادو کې هم نو د چینیو لپاره یا د 19 لپاره د ښوونځیو بندول شاید لازمه نه وي او دا چې وایي امر ثاني یا تصمیم نیول کېږي نو دا تصمیم به کله نیول کېږي تقریبا 2 کاله پوره شول دغه څه کم میاشت پاتې دی نه 2 کاله پوره کېږي او په دې 2 کالو کې خو ډېر لوی فیصلې کېدلې باید دا فیصله هم وشي چې جنونو ته د ښوونځي او د پوهنتون دروازې خلاص شي تر څو چې هغوی باسواده یوازې سواد مهم نه ده هغوی به د وطن لپاره ډېر لوی کارونه ترسره کړي او ترسره شوي هم دي نو دا هیله ده چې دا مخنیوی زر ته زر له منځه لاړ شي ډیره مننه ښاغلی سینګ زما په شمول ډیری افغانان هیله لري چې د نجونو مکاتب به شروع سي د دوی پوهنتونونه به شروع سي په راتلونکي کې تاسو څه ډول هیله لرئ آیا فکر کوئ چې مکاتبو ته به نجونې ولاړې سي افغان خویندې به ولاړې سي مکاتبو ته امید چې دا یو ضروري شی ده دا د ژوند سره تړلی ده نو امید نه پرېږدو موږ هیلې لرو خامخا به دا مکتبونه خلاصېږي خامخا به پوهنتونونو دروازې خلاصېږي او دوی ځي ولې چې دا یو لومړنی ضرورت ده زموږ هر هېواد کې چې ښځه او نارینه باسواده یې هغه پرمختګ کوي ما مخکې هم عرض وکړل نو دا هیله نه پرېږدو او دا هیله کوو د دې سره دا غوښتنه هم کوو چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه باید خلاص شي تر څو چې هغوی خپل درسونه ووایي او پرمختګ وکړي بلې ښاغلی سینګ تاسو کډوال سوي یاست په دې 2 کلونو کې څه ډول شرایط تاسو غواړئ چې بیرته خپل هیواد ته راستانه سئ د اوسني حکومت څخه هیواد کې ګورو شرایط د هیواد کور ده هیواد کې که موږ سره مثلا که وچه ډوډۍ وي هم پروا نه کوي دلته زه به خپل مثال کوم چې زه په سمټي کور کې اوسېږم 40 شاته لایټ لرم برق لرم مثلا اوبه 40 ساعته دي ترانسپورټ هر شی ټول سهولتونه مهیا دي لیکن بدبختانه د یو شی چې نشته د خپل وطن دغه منځوری دی خپل وطن کې د خټین کور ده موږ د کشمیر نه هم ښکلی ده نو هیله ده چې هلته شرایط داسې اماده شي چې امنیت وي کاروبار وي ژوند زندگی وي خصوصا دا وروستیو کې چې منفي اړخونه را برسره شوي دي د کرکو چې ژبنۍ کرکې دي مذهبي کرکې دي لهجوي کرکې دي سمتي کرکې دي دغه باید له منځه لاړ شي اوس یو سړی زه څه کیم نو ماته د حتی په ډېرې بخښنې سره زه باید ووایم چې یو تعداد به نه وي خو ډېر په اکثریت موږ ته د انسان په سترګه هم نه ګوري هغوی دا تعصب لري چې دا سیک ته خو بس کافر ده نو کافر خدای مسلمان ده زه نه پوهېږم چې خدای مسلمان ده که خدای ده خدای که خدای وي خو رب العالمین ده د ټولو ده نو باید ټولو ته درناوی وشي ټولو ته مینه ورکړل شي نو که دا شرایط چېرته اماده شي کډوال به ډېر شاید بېرته راستانه شي چې کاروبار وي مینه وي محبت وي امنیت وي نو بل وطن کې به څه کوي
د همدې لپاره انتظار دي. ښاغلی سینګ، تاسو ډېرو ښو مواردو ته اشاره وکړله، کاروبار، کډوالي مخنیوی، څه ډول میکانیزم باید جوړ سي؟ د نجونو د زده کړو مسلې ته تاسو اشاره وکړه. ستاسو په فکر دغه د زده کړو د بیکارۍ د دې لپاره باید څه ډول میکانیزم ستاسو په فکر جوړ سي په کور دننه؟ ګورو موږ ډېر یو شتمن هېواد لرو، دومره شتمن دی چې نن په نړۍ کې برابر هېڅ هېواد نه وي. په هر لحاظ که په صنعتي لحاظ وښیي که په زراعتي لحاظ وښیي، موږ ډېرې ځمکې لرو چې شاړې دي. دغه ځمکې که ټولې کرنیزې شي نو شاید موږ به دومره شی وکړو نن یې چې له نورو هېوادونو نه راواردوو، موږ به صادرات شروع کړو په مقابل کې. که د وچې مېوې لکه د اوس هم وچه مېوه موږ صادرات لرو هند ته، اروپا ته، امریکا ته، ګاونډیو ټولو هېوادونو ته ځي. خو که چېرته موږ زیات کرنیز حاصلات ولرو نو موږ به د بل محتاجه نه یو. او که د دې سره سره موږ صنعت پرمخ کړو، صنعت ولرو، موږ به ډېر پرمختګ وکړو. نن که موږ یو شاید اخلو د ځان لپاره لباس هم اخلو د بل هېواد وي، یا مثلا د پاکستان یا د ایران یا د هندوستان یا د بل هېواد څخه د موږ په هېواد کې خرڅېږي. ولې؟ موږ ټول استعدادونه لرو، ښه فکرونه لرو، موږ دومره قوي مټې لرو چې موږ یو موټر چې چېرته ټکر شوی وي یا په بمونو الوتی وي یا په بله مشکل باندې خراب شوی وي، هغه چې کله تخنیک ته بوزم یو تخنیکي شخص چې هغه سواد هم نه لري، البته مثلا بدبختانه چې د سواد کچه ډېره ټیټه ده، خو هغه مستري چې د سواد نه برخورداره هم نه ده بیچاره، هغه دغه موټر داسې جوړوي چې حتی د کمپنۍ او د هغه هېڅ تفاوت نه رامنځته کېږي. نو موږ دومره بهترین استعداد لرو، باید دغه استعدادونه وځلول شي، باید دغه استعدادونو ته درناوی وشي، دوی ته تخنیکي زده کړې ورکړل شي تر څو چې نور پرمختګ وکړو. نو زه په دې باور یم چې موږ د جهان سره سیال شو، د نړۍ سره به قدم په قدم موږ روان اوسو، حتی ډېر پرمختګ به وکړو. د نړۍ نه هم د ډېرو هېوادونو به موږ ډېر پرمختګ وکړو، ولې چې موږ ډېره زیاته سرمایه لرو. بدبختانه چې موږ په لاس هېڅ شی نشته، موږ اوس هم تش لاس یو او له خلکو نه یې غواړو. خو که چېرته موږ دغه استعدادونه وپالو، وروزو او وطن ته کار وکړو، وطن پرمختګ وکړي، نو ډېر به موږ پیاوړي شو. د هیواد سره سیال کېدل، تاسو ویل چې د بېلابېلو تکتیکونو نه باید کار واخیستل سي. اوسنی وخت کې تاسو وینئ چې اقتصادي لاسته راوړنې هم لرو. یو ځوان چې په موټر یې هم جوړ کړی، تاسو هم یادونه وکړله. اوسنی اقتصادي لاسته راوړنې څومره هرکلی کوئ په دې برخه کې؟ موږ خو د یو څوک موټر خو ډېره لویه خبره ده، طیاره ډېره لویه خبره ده، حتی که یو قلم هم جوړ کړي موږ یې درناوی کوو او دا لاسته راوړنې په ډېر څه شمارو، ولې چې موږ تش لاس یو. د سواد له خوا نه هم ډېر کمزوري یو، د اقتصاد له پلوه هم ډېر کمزوري یو، د تخنیک له پلوه هم ډېر کمزوري یو. که چېرته موږ د نړۍ په کچه باندې تخنیک درلودلی، سواد مو درلودلی، ادارې مو درلودلی، نو نن شاید موږ هغه څه تولید کړي وای چې ډېر هېوادونه به نشو تولیدولی. نو زه هیله کوم چې دا نور هم پراختیا عمومي او نور هم پرمختګ وکړي. بله ښاغلی سینګ، دلته افغانان وایي چې اوسنی حکومت البته وایي چې نړیوال یوه او بله بهانه کوي، موږ نه پرېږدي چې پرمختګ وکړو. نړۍ څه غواړي ستاسو په فکر چې افغانان پرمختګ ته نه پرېږدي، یا مثلا تر څو دوی خپل هیواد ته پرمختګ ورکړي، خپل ژوند ته پرمختګ ورکړي، په آینده کې یو آباد افغانستان ولري؟ هو د یوه افغان په صفت دا هیله کوم له حکومت نه چې هغه څه چې د نړۍ شرایط دي د حکومت ولۍ لپاره هغه باید آماده کړي، له نړیوالو سره باید ښه تعامل ولري، همسایه‌توب ولري، د همسایو یا د ګاونډیو هېوادونو سره ښه رابطه ولري، د ټولې نړۍ سره سیاسي اړیکې باید رامنځته شي. هغه شرایط چې مثلا د سیاسي اړیکو د اجتماعي اړیکو د رامنځته کېدو مخنیوی کوي هغه باید لغوه شي، هغه ته باید یوه چارهسازي وشي، لکه د ښوونځیو خلاصول، لکه نور څه چې ضرورت دي هغه باید ترسره شي، تر څو چې هېوادوال زموږ هېواد په رسمیت وپېژني او د حکومت په رسمیت وپېژني او کاروبار سم شي. موږ که چېرته رسمیت ولرو نو ډېرې هېوادونو ته به موږ صادرات، واردات او نور څه ولرو، تګ راتګ به ولرو، تخنیکونه، نظریات به تبادله ولرو، دا به موږ ته ډېره ګټه ولري. نو زه فکر کوم چې باید په دې هکله کوټلي ګامونه پورته شي. بلې که چیرې د نړۍ شرایط پوره سي، فکر کوئ چې اوسنی حکومت به په رسمیت وپېژندل سي؟ خامخا هغوی ته شرایط یې ښه دي چې تاسو زموږ شرایط ومنئ، موږ تاسو منو، نو چې د هغوی شرایط پوره سي خامخا به وي. خو په دې کې باید دغه مشکل هم رامنځته نه شي چې مثلا په دیني لحاظ وڅېړو چې موږ مثلا. ښاغلی سینګ، که دا هم راته ووایاست چې د هېواده لیرې تاسو ژوند کوئ، د دې خپلې پاکې او سپېڅلې خاورې څه ډول احساس کوئ د وطن څخه لیرې چې یاست؟
دا ډېر یو مغلقه پوښتنه ده. بله. خپل وطن مور ده. د مور غېږې نه چې ماشوم لرې شي هغه به څه رقم ژوند ولري. صحیح ده چې موږ ته دلته ډېرې اړتیاوې دي. مثلا ما مخکې عرض وکړلو الکترونیکي، ترانسپورټ، کاروبار، آرامتیا، هر څه لرو، خو بدبختانه چې یو شی نه لرو، د مور غېږ نه لرو. نو یو انسان چې د خپل مور غېږې کې وي هغه ته جنت ده. د وطن نه خوږ شی د ما په فکر خو په دنیا کې بل څه نشته. د وطن ژوند بېل ژوند ده. د وطن ژوند که هر څومره په مسکینۍ، غریبۍ، عاجزۍ کې تېر شي، خو د نورو د پاچاهۍ له ژوند نه په زرهاوو په میلیونهاوو چنده بهتره. ما ته خو ډېر ګران ده او ډېر وطن راباندې شیرین دی. نو زه غواړم چې د شرایط زر آماده شي او که چېرته په ژوند باندې زه یو ځل بیا خپل وطن ته کډوال شم او خپل وطن کې ژوند وکړم، نو دا به د ما ډېر لوی ارمان پوره کېدل وي او بل ارمان به شاید زه ونه لرم له دې نه. ډېره مننه ښاغلی سینګ. کله چې خپلو منځو کې راټولېږي ستاسو په شمول چې ستاسو نور ملګري هلته تللي وي، د افغانستان ارمان هغو ته څومره ورځي؟ خامخا ورځي. ما مخکې عرض وکړه چې وطن مور ده. زه به یو مثال درکړم د موږ چې ودونه یې ده، خصوصا د سیکانو هندوانو. بله. په ودونو کې اوس هم پښتو سندرې او دري سندرې، وطني سندرې دا حتمي وزري ده. خاصتا د څو سندرې خو چې دغه 20 کلونو اورم، شین اسمان زری زری او د یوه بله سندره چې لندن نه یې پیسې راوړي دي، دا څو سندرې خو یعنې بله نه هغه حتمي و ضروري دا کسټونه چلیږي، دا سی ډي چلیږي او د دې سره د واده رنګونه رنګینه کېږي. نو اتڼ بله نه هغه په هر واده کې، په هره خوشحالۍ کې، په جشن وي که واده وي، اتڼ کمپلسري ده، یعنې ضروري ده. هندوان او سیکان ډېر اکثریت وطن نشي. بله. ډېره مننه. په اخر کې ښاغلی سینګ پیغام اوسني حکومت ته څه دی او د افغانستان خلکو ته څه ډول پیغام لرئ؟ اخرنی پیغام مو راسره شریک کړئ. ډېره مننه. مننه. زه بس یو پیغام لرم حکومت ته، هم دا پیغام ده چې د خلکو د اسانتیاوو لپاره کار باید وشي، هغه شرایط آماده او برابر شي کوم چې د هیواد خلکو پکې ګټه وي، د خلکو پکې ارامتیا وي، د خلکو فکر ورباندې ارامي قرار شي، د خلکو سوچ ورباندې ښه شي، د خلکو اقتصاد سره بریالی شي. مثلا هغه څه چې خلک غواړي شاید ناروا غوښتنې ونه لري، ناروا غوښتنې خو هېڅوک هم کوي نه، نو دا باید دولت دې ته پاملرنه وکړي. او خلکو نه مې دا هیله ده چې راځئ دا د نفرت لمنه پرېږدو، د مینې لمن ټینګ کړو. په مینې کې به موږ ډېر څه ترلاسه کړو، محبت وکړو. خصوصا هغه خلک چې د دین، مذهب، ژبې، اسلام د دې نفرتونه په ذهن کې پاللي دي باید خپل ذهنونه ومینځي او د یوه انسان په صفت، د یوه افغان په صفت د خپل هېواد، د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړي، نه چې د نفرت لمنه وي. ډېره مننه ښاغلی دیا سینګ انجان چې تر دا وخته زموږ سره ملتیا کوله خپرونه کې. آباد اوسئ. مننه له تاسو هم، له ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو هم مننه چې ما ته مو دومره وخت راکړل او زه مو وزغملم. ډېره مننه. ښه وخت. د الله په امان. درنو لیدونکو، خپرونه کې راسره د افغانستان لیکوال او سیاسي شنونکی چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې ده، په هندوستان هیواد کې خپل ژوند تېروي د خپلې کورنۍ سره، دیا سینګ انجان پر اوسني حالات او کډوالۍ مو بحث ورسره درلود. ډېره مننه ستاسو د لیدو او اورېدو څخه. تر دا وخته مو زموږ ملتیا کوله.